دې رابطه کې په هغې باندې اکثر علما کرامو ته هم پته نه وه. په یو خبره مشهوره شوه په دې ګجرانواله کې وه یا په پنډۍ کې وه چې یاره دا فقیران چې څومره دي دا سوالونه چې کوي وي دا فقیران ټول راټول شوي دي او هغې کې یو فقیر چې کوم دی وي د هغه مور مړه شوې وه وي د هغې څلوېښتي وه نو تقریبا وایي د هغې پسې وایي خیرات کړو خیرات نو خیرات یې د څو روپو کړو تاسو ته پته وه وایي د 1 کروڑ او 25 لاک روپو ورپسې خیرات کړی دی او په هغې کې پته نه لګي چې 125 دی یا 150 دی هر څومره چې دي دومره خو هغې کې صرف وایي چیلي حلال شوي او د سارې په ناشته کې هغه باقاعده خپې او د سیري پای چې ورته وي په ناشته کې دا ورکړي او په روټۍ کې چې کوم دی نو بیا د غرمې غوښه روجي او خواږه ورسې ورکړي وي 1 کروڑ او 25 لاک روپۍ په هغې لګېدلې وې هغه غریبانان د ځانه خبر هم نه و خو دا صرف د خلکو دا چل کړی چې په هغه خبر کې ورسره د کسانو په صرف یې ورسره بیکاري لفظ سیوا کړی چې بیکاري ورسره سیوا کړو نو خلکو وی دا وګوره پاکستان دا سوالګري دومره مالدار شو چې خپل مور پسې دا 1 کروڑ او 25 لاک روپو خیرات کړي دا ټول دروغ هغه غریبانانو ته چې پته ولګېده نو هغې بیا په میډیا راله او باقاعده د هغې وضاحت یې وکړو باقاعده وضاحت یې وکړه چې الله دې دا خلک پوي کړي او د دې خلاف به مونږ کاروایي کوو مونږ د 1925 نه وایي د دې ګلونو کاروبار کوو زمونږ غټ کاروبار دی په انټرنیشنل سطح نو وی مونږه خیرات کړی دی نو بس هغې کې چا بیکاري لفظ لګولی دی نو بس هر چا یو دا وګورئ وی سوالګرو چې دی مور پسې د 1 کروڑ او 25 لاک روپو خیرات کړی دی نو بعضې ټایم چې خبره رښتینۍ لرسي او رښتیاو ته رسي که نه نو هغې دا ټول خلک چې دي هغه دروغ د هغې ذهن کې ناست دي بیا او دا وګوره وی په ناشته کې سیري پای او دا دونه خرچه وي دونه خرچه خو د پاکستان یو غټ دغه هم نشي کولی دا دي چې څومره کړې وه